آیا تاسو معلومه ده چې په ورځ د آخرت به درې قسمه کسان به د الله د عرش تر سایې لاندې وي او ورځ د آخرت داسې ورځ ده چې په هغه ورځ به د الله د سایې نه علاوه بله سایه به بالکل نه وي او ډېره سخته ګرمي به وي. نو درې کسان داسې دي چې په حدیث شریف کې راځي د حضرت انس رضی الله تعالی عنه سره روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل درې کسان به په ورځ د آخرت د الله د عرش د سایې لاندې وي، یعنی په آرام کې به وي، په راحت کې به وي. اول هغه کس چې هغه د یو مصیبت زده څخه مصیبت پورته کی، یعنی چې کم څوک پریشانی د هغه پریشانی د هغه بوج جنی پورته کی او د پریشانی څخه خلاص کی. مثلا یو څوک قرضدار وي ته پیسې ولور کی د قرض څخه خلاص کی، یو څوک پریشان وي بیمار وي ته هغه سره مرسته وکړي هغه سره د پریشانی پر باندې کم شي. نو څوک چې دغه حرکت کوي دا عمل کوي په ورځ د آخرت به هغه د عرش تر سایې لاندې وي. او بل دویم هغه کس چې هغه زما سنت ژوندی کی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دویم هغه کس به د الله تر سایې لاندې وي چې هغه په دنیا کې زما پر سنت باندې عمل کوي، سنت را ژوندی کوي. او دریم هغه کس دی چې هغه پر ما باندې ډیر زیات درود شریف وایي، چې په دنیا کې څوک پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات درود شریف ور باندې وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د آخرت به دغه کس د الله د عرش تر سایې لاندې وي. کمی دا ویډیو خوښه شوې وي نو دغه د الله د رضا دپاره مخته در سره شیر کړئ، ځکه زما اکاونټ ریپورټ شوی دی او تاسې د اکاونټ هم در سره فالو کړئ. الله تعالی دې تاسې ټول ته لوی عمر سره د خوشحالۍ در نصیب کړي.